د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په هڅو د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د مالی او عملیاتي او مرستندوی واحد لوی ریاست له لوري د جلال اباد ښار د دویمې ناحیې په مربوطاتو کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د ټولنیز مرکز د جوړېدو چارې پیل شوې چې د 4 میاشتو په موده کې به بشپړې شي. د دې ولایت والي شاه محمود میاخیل چې د بنایي ساختماني تصدۍ مرستیال انجینر عبدالقهار حیدري هم ملتیا کوله د یاد مرکز د چارو څخه د لیدنې پر مهال وویل د جلال اباد ښار دویمه ناحیه کې د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د مالی او عملیاتي مرستندوی واحد لوی ریاست په 80 میلیونه افغانیو مالی لګښت د یو لوی جومات او ټولنیز مرکز د جوړېدو چارې پیل شوې چې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت یوازې ټولنیز مرکز جوړیږي. هغه زیاته کړه یاد مرکز په 950 متره مربع سیمه کې جوړیږي چې په جوړېدو سره به د سیمې خلک ترې د فاتحې اخیستنې، خادیو، غونډو او نورو چارو لپاره ترې ګټه واخلي چې په یو وخت به د 1.5 کسانو د ځای پر ځای کېدو ظرفیت هم ولري. او د کوم وخت چې زه راغلی مختلفې پروژې دلته یعنی فعال شوي دي یا کومې چې ولاړې وي بیرته کار پرې شروع شوی دی چې د هغې جملې نه یوه دغه کمیونټي سنټر یا ټولنیز مرکز دی چې دلته به خلک خپلې فاتحې اخلي، که ودونه کوي، که نورې غونډې کوي، د دې نه به استفاده کوي او طبعا هغلته جومات هم چې دی هغه ورسره هم شریک دی. ټولنیز مرکز بودجه تقریبا د 14 میلیونو شاوخوا کې راځي، 1500 کس شاوخوا کې ظرفیت لري چې دلته په یو وخت کې پکې فاتحه هم اخیستلی شي، غونډې هم کولی شي او نورو ټولنیزو مسایلو لپاره ترې استفاده کولی شي. ښاغلي میاخیل وویل د ولسمشر د حکم له مخې د حکومتولۍ حاصل له مخې د یادو چارو د ترسره کېدو په اړه ولس ته د حساب ورکولو برخه هم فعاله ده او په عام ځای کې په لیکل شوي بورډ هر ورځ د بېلابېلو هغو توکو چې د یاد ټولنیز مرکز کې ترې ګټه اخیستل کېږي په واضح ډول د خلکو لپاره لیکل کېږي. ښې حکومتدارۍ دپاره شفافدهي او حساب ورکونه دا ډېره مهمه مسله ده او د جلال اباد جمهور رئیس هدایت هم دا دی چې څه کارونه چې موږ دلته کوو او که موږ یې کوو که بنایي شرکت یې کوي که هره اداره کوي هغه باید خلکو ته حساب ورکړي. نو د حساب ورکونې په خاطر باندې دغه بورډ چې تاسې ګورئ دلته نصب شوی دی. هره ورځ چې دوی څونه مواد اخلي، که سیمنټ دی، شګه ده، سیخ دی، د هغې قیمتونه لیکي روزانه مارکیټ کې او ولس کولی شي چې دا وګوري چې دغه قیمتونه نن په دې نرخ دي او دغه مواد استعمالیږي هم د کیفیت په لحاظ هم د قیمت په لحاظ باندې. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې په وروستیو کې د بېلابېلو مرکزي ادارو له لورې ګڼ شمېر پروژې پیل شوي چې ترې څارنه هم په ښه توګه ترسره کېږي.